الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات ولا سم نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره شروع کو او بدیږي چې کم سوالونه یا پوښتنې شوي دي درونو او د خويندو له طرف نه دغه جوابات پکو د الله سبحانه وتعالى بتوفیق سره. اولنې سوال هغه دی چې یو سړی او دسو کې او منځو کې دغه نه بعد بیا دنیوي خبرې کوي یا او دسو کې او دنیوي خبرې کوي، نو د دې سره د اودس ماتیږي او کنه؟ او دویم چې سړی نوکونه واړه کړي دې سره اودس ماتیږي او کنه؟ الجواب، دا خبره د ساتي چې شریعت یو څو خبرې خوري چې د هغې د لاسه اودس ماتي، او اکثر د عوام د ځان نه خبرې کوي یا د یو مولا نه اورېدلي خو بې دلیله خبرې د هغې د لاسه ځان ته هم ګرانه کړي او نورو مؤمنانو مسلمانانو ته هم. او په دې باندې الحمدلله زموږ تفصیلي درسونه دي، هغه واورئ. بلوغ المرام په شرح کې دغه شان مشکات المصابیح او پای کې مې تفصیلا ذکر کړي چې په کومه خبر باندې اودس ماتي په کوم نه ماتي. نو قرآن او حدیث کې دا نه دي ثابت چې د دنیوي خبرو سره اودس ماتي او یا د نوکونو واړه کولو سره چې دی نو اودس ماتیږي. نه، دنیوي خبرې خو لا پرېږده که یو سړی د شهوت خبرې وکړي نو د هغې سره به اودس نه ماتېږي، الا دا چې د نه څه لاړ شي. بیا د اودس د خبرو د لاسه مات نه شو، دې د لاسه مات شو چې د نه مذي یا مني او څه ترې لاړ شي، د هغې د لاسه مات شو. بیا نوکونه واړه کول، وی دا نوکونه چې واړه کړي نو لاندې ته هغه وچ ځایونه ښکاره شي او دا په اودس کې نه وینځلی شوي، داسې پالتو خبرې. یو سړی دی په سر یې مسح کړي او بیا لاړ شي په نایبو سه ویښته واړه کړي، نو د اودس مات شو. اودس یې صحیح دی اگر که هغه ویښته د ده نه ولیدو کوم ویښتو باندې چې ده مسح کړی، نو داسې پالتو خبرې چې د عوامو کې مشهوره شوي. دغه شان دا خبره کوي چې غیبتو کې دې سره اودس ماتي. غیبت ګناه کبیره ده، خو دومره دی چې اودس سره نه ماتي. او چې ټي وي ته وګوره اودس دې مات شو، دا هم کمزورې خبره ده. الا دا چې یو سړی سدیسي څه وګوري چې د هغې د لاسه شهوت په جوش کې راشي او څه ترې لاړ شي، بیا د هغې د لاسه اودس ماتي، خو هسې اودس نه ماتي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې آیا پټکې استعمالول سنت دي او که نه، او که سنت دي نو بیا یې ته ولې نه استعمالوې؟ الجواب، دا ثابت دي چې رسول صلی الله علیه وسلم پټکې استعمال کړی دی لکه څنګه چې ټوپۍ استعمال کړې ده، او دغه شان لنګ او صادر استعمال کړی دی، او کمیس هم استعمال کړی دی، او چوغې هم استعمال کړی ده. او دا ټول لباسونه چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دا په هغه وخت کې دغه قوم عادت و. رسول صلی الله علیه وسلم ته الله نه دی ویلي چې ته پټکې استعمالوه، او که الله ورته ویلی نو دا به بیا عبادت و، بیا به لازم منګه کولی، ځکه چې الله ورته ویلي رسول صلی الله علیه وسلم به ویلی. یو صحیح حدیث کې دا نشته چې څوک پټکې استعمال کړي هغه ته دومره اجر میلاوي. یو حدیث څوک نشي ښوی په دې باندې صحیح حدیث. نو که داسې ته عبادت وی دا پټکې استعمالول، بیا به رسول صلی الله علیه وسلم ویلی وی لکه څنګه چې ګیره پرېښوده څه دی عبادت ته که عادت ته؟ عبادت ته. ویلی دی په حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم
پریدی معافی کوي الله وی ویلی چې پریدی یهود نصارو مخالفتو کوي ګیري پریدی سپینه جامه استعمالول سنت طریقه ده رسول سم ویلی سپینه جامه استعمالوي مړی پکې کفن کوي دغه شان پینسي د گیټونه بر ساتل لازم دي رسول سم ویلی د عادت نو خود پټکی مبارک چرته نه دی چې پټکی استعمالوي نه دا ویلی چې لنګ او صادر استعمالوي نو دا دغه وخت عاداتو رسول سلام کړی او دغه د محققین او علما قول چې دا من باب العادات والمباحات مباح کار دی عادت ته هکه وسړی په دینیت کوي چې رسول سم کړی زه کوم د الله نه امید دی چې الله بول اجر ورکړي خو دومره دی چې ته وسړی په دې ملامت کولای نشي چې ته ولې پټکې نه استعماله رسول سم پټکې ولې استعمال کړي دا و خلکو استعمالو په دې نه استعمال کړي چې الله وتعالى یې استعمال ته شغټو وخت پرې خو ده او دا مسله موږ سره مخ کې تیر شي د سوالات او جوابات په نشي کې موږ تفصیلی جواب ورکړو ورور ته پوښتنه کړه غټ وخت پرې خو ده څنګه نو دا غي جواب کې ماده ویلو چې ته به دا وخت خلکو ته ګوري کاوی غټ وخت پرې دي ته سره غټ پرې ده کاوی واړه وخت پرې ته واړه پرې ده او دیسی لباس به نه استعمال او دیسی شکل به نه جوړه چې ته په دې خلکو کې جدا ښکارې دي نه من راغلی نو رسول صلی الله علیه وسلم غټ پرې خو دي کې سړی چې رسول صلی الله علیه وسلم غټ پرې خو دي موږ رسول صلی الله علیه وسلم غټ پرې خو دي خدا د سد لاسه غټ پرې خو دي ځکه دا وخت خلکو به غټ وخت پرې خو دي الله ته نه دی ویل چې غټ وخت پرې او نه رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې غټ وخت پرې دی په دې کې اجر دی نه دی نه دی ویلي دغه شان دا پټکې دی نو اصل لا دی چې هر انسان به کم لباس استعمالي کم چې دغه وخت لباس الا دا چې د شریعت خلافي به نه استعمالي نو چې شریعت خلاف نه شریعت سره ټکراو نه خوري نو ته به هغه ټیم هماغه لباس استعمالي په هر ملک کې تاسو ګورئ د دې علماو د دې دینی طبقه یو لباس مشهور شوی بعضو ملکونو علاقو کې پټکې سره دا پټکې په یو قسم خو نه بیا به دا ګورو چې د رسول سم پټکې څنګه به باغ شم پټکې وای نو بعضی سم یو پوره تاری سر نه تا وکړي بعضو شین رنگ کی تا وکړي وړي کوونته کې بعضو اوس به سور رنگ بعض به استعمالي او بعض به تور او بعض به سپین بعض زینو کې هغه اقرا قرغون ته کې هغه دنګ ټوپی استعمالي دینی طبقه بعضو کې هغه د ملیشیا او د انډونیشیا او د هغه بل شان ټوپی رنگینه ونته کې او بس نو هر یو پورې خطو ته وي ته پټکې ولې استعمالي نه پټکې استعمالولو کې سره استعمالي په دین چې رسول الله استعمال کړي ښه کار دي استعمالي خو دومره دي چې بل باندې تنقید دا نه دی پکار به دي عرب ملکونو کې او زمونږ په ملکونو کې بعض علاقو کې د دینی طبقه د یو نخه د چې په سر باندې د شماغ یا غتره چې دلته وته وي دای په سر باندې چولي وکړه دا خو د عام عرب عادت کې سړی استعمال کی په دې کې سحرج نشته او نو ته منګه عبادت وایو د ساتي بس خلک وي د دې دلیل خو قرآن او حدیث نه تاسو چې هر مسله قرآن او حدیث نه بیانو نو ته چې دا ټوکې په سر خو د دې څه دلیل قرآن او حدیث نه موږ ته وي چې دا زه عبادت نه ګڼم او کومه عبادت ګڼل نه بیا به تاسو کړه بیا به ته ما دلیل خو ولې موږ الله به توفیق سره چې عبادت کوو نو هغه قرآن او حدیث پر نه کې کو او عادتو کې دلایل ته ضرورت نه عادت خو ډیر عادتي هر قوم چې کله شریعت خلاف نه به عمل کوا او کدي سي سړیو چې رسول الله استعمال کړي بس چې هغه استعمال کړي سنت ته نو به رسول الله لنګ او صادر استعمال کړي رسول الله چوغې استعمال کړي رسول الله ډیر کارونه کړي به هغه ټول کوو هغه ته سنت وای په دې ورسې دي کنه دا علمي مسله ده چې سړی په سړو دماغ او یو ځان په وکړي دا علمي مسله ده تعصب په دې کې نه پکار والله اعلم دا غنه بعد یو روز سوال کړی دی چې په بازار کې ماته څه پیسې ملو شي چې په لار کې پرتی دي سر بس کو الجواب مختصر خبره دی کې دا ده چې سوالونه نور ډیر دي نو دی کې مختصر خبره ده کوم شي چې ورک شي او هغه ملو شي هغه په دوه قسمه
یو هغه چې د خلکو په نظر کې د هغې قیمت او ګران او سړی پسې خفه کېږي، او یو هغه چې هغه بې قدره وي. کوم شی چې تا ته داسې میلاو شو چې د خلکو په دغه وخت د خلکو په نظر کې دا قیمتي شی دی او په دې پسې د چا نه چې ورک شوی د هغه پسې خفه کېږي، نو بیا رسول صلی دا طریقه ښوولې چې دا به د یو کاله پورې به څه کې دا به ساتي او خلکو ته به بیانې چې داسې سامان دی، دا د وصف دی. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی د زید بن خالد الجهني رضی الله عنه چې یو کس د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو د لقطۍ په باره کې دغه کوم سامان چې په لاره کې میلاو شي، نو رسول صلی الله علیه وسلم وی پیژنه د هغې اوصاف د هغې رنګ چې څه دي، ثم عرفها سنه به یو کاله پورې خلکو ته کېده او یو کاله پورې خلکو ته ښایه وایه لکه داسې موقع میلاو شي ته خلکو ته وایي دې څه شی ورک شوی بغیر د جومات نه. جومات کې به د ورک شوي شي دپاره اعلان دا نه کوي. حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله ته یو کس وینې په جومات کې اعلان کوي چې زما نه پلانی شی ورک شوی دی، نو دین دا دی، ګوره دین دی. ښه دې سړي ته به ویل لا ردها الله علیک، الله دې د سره تا ته واپس نه کړي. د خیري به ورته ښه مخامخ کړي. وجه دا چې د الله کور د عبادتونو لپاره جوړ شوی دی، لپاره خو نه جوړ چې اعلان وکړي. او دغه کس دا په جومات کې چې اعلان کوي الله وبخښه دا شی ورک شوی دی، ده ته وایه ستا په کور باندې سپیکر لګو اعلان کوو، مني؟ وبه مني؟ نه مني. ورته ستا په کور به سپیکر ولګو او دې چت ته به ښیو چې څه شی ورک کېږي، الله وبخښه موږ د پلاني په کور ولاړ یو دا شی ورک شوی دی دلته راشئ. یو قسم نه ځکه چې دې کې د خپل کور بېعزتي نه او د الله کور الله وبخښه شی ورک شوی، الله وبخښه غریب راغلی، الله وبخښه الله وبخښه داسې اعلانونه به کېږي پلانی مړ دی، پلانی ژوندی شو، پلانی دا چرګ، پلانی دا چرګ. دا جوماتونه دې لپاره نه دي چې دې کې به دا اعلانونه کېږي. دا منع کول پکار دي. دا خلک هلته اکثر چې کوم په جومات کې قاریان صاحبان هغه په خپله دې مسلې نه خبر نه اول، او دویم که خبر شي نو بیا دې خلکو نه یېرېږي. او چې کوم سړی راشي جومات کې اعلان کړي ښه صفا ورته وروره زه خپل کور د چت نه اعلان کوه، یا بهر په ګاډي باندې سپیکر ولګوه او زه ګرځه راګرځه اعلانونه کوه، خو د الله کور د اعلانونو لپاره نه. درشه رسول صلی الله علیه وسلم چې سړی ویني بیه کوي په جومات کې ورته وویله اربح الله تجارتک، الله دې ستا په دې بیه کې د سره برکت وانچي او الله دې پکې تاواني که. ان المساجد لم تبن لهذا، جوماتونه دې لپاره نه دي جوړ شي چې په دې کې به بیې کېږي او په دې کې به اعلانونه کېږي چې پلانی شی ورک شوی، پلانی ورک شوی. ها علما دا وایي چې د جومات په دروازه کې ویلی شي، خلک راوځي لمانځه نه هلته دروازې سره ودرېږي وروره ما سره دومره روپۍ دي یا ما سره یو شی ورک شوی دی میلاو شوی دی چې هغه داسې رنګ کې داسې دی کې د چا دی دې ما سره میلاو شي. صحیح عامو ځایونو کې یو کاله پورې د دې هغه تپوسونه او چې معلوم کې دی کس. رسول صلی الله علیه وسلم ثم استمتع بها، کال تیر شو بس بیا واخله فإن جاء ربها فأدها إليك، بیا مالک را کال بعد نو واپس بوله ورکې. نو حاصل دا شو چې تا ته څه شی میلاو شو او د هغې قیمت شتي. لکه مثال به داسې ووایو چې یو سړي ته د سرو زرو والی میلاو شو، قیمتي والی دی، کال د دې معلوماتو که میلاو نه شو د دغه سړي د طرف نه صدقه که، هغه طرف نه صدقه شو. که چېرته بیا موقع میلاو شو یو ځای کې الله وغوښتی تا سره میلاو شو خو زما نو اوس یې تپوس وکړه ما دا چل کړی که ته ستا خوښی صدقه ستا د طرف نه شوه، که دې نه وي شریعت ویلي ورکی به یې واپس. هغه وایي نه زما صدقه زما دغه په کار دی سامان، نو بیا به څه کوې اب ول ورکې او صدقه د چا د طرف نه شوه ستا د طرف نه شوه. او که چېرته دې شی میلاو شي چې د هغې څه قدر او قیمت نه وي نو هغې نه فایده اخیستی شي. لکه اوس سړی په لار روان دی 15 روپۍ پرتې 15 روپۍ څه شی، یو سړی په لار روان دی قلم پروت دی پن پروت دی یا بل داسې شی چې هغې له خلک اهمیت نه ورکوي، د دې نه فایده اخیسته د جایز دی. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې
که منز ختمیدون کې یا امام رکوع ته کته شوی نه په دغه ټیم کې یو سړی جومات ته رواني منډې وهل څنګه دي؟ الجواب سنت طریقه دا ده کوم چې رسول صم ښوولې ده چې کله منزل راځي نو په سکینت او په وقار سره به راځي. احترام دی د الله د کور او د دې عبادت. په صحیح بخاري کې د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه رسول صم اذا سمعتم الاقامه کله تاسو اقامت واورئ فامشوا الى الصلاه منزل لاړ شي فمشوا مشي تلوت عام تلوت وعليكم بالسكينه والوقار او بتاسو دي سكينه ووقار واطمئنان ولا تسرعوا او منډې مو وهئ تعدي مه کوئ فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتم کم مونږ چې ته میلاو شو هغه وکړئ کم چې پاتې شوی د هغه بیا وکړئ. نو دې نه د ثابته شوه چې جومات ته چې څوک ځي نو منډې به نه وهي الا یو سړی دی د پته دی چې امام د جمع د مونځ زمانه تلو والی یا رکات زه راګیرولی شم که زه لږه تادي وکړمه نو هېڅ خبره نه ده. که یو سړی د قدمونه داسې تیز کړي قدمونه تیزول یو سړی نږدې نږدې قدمونه هلې او زر روانې دا جدا مسله ده او منډه وهل دا جدا مسله ده. لکه یو سړی قدمونه تیز تیز اخلي او زر زر یې اخلي د دې لپاره چې د رکات یا د جمع د مونځ راګیر کم نو په دغه وخت کې به څه حرج نه وي خو منډې ته به نه وړي او بېدبۍ ته به نه وړي سکینت او وقار سره. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې کله زه په امام په شاته سوره فاتحه ویم او سورة الفاتحه د امام نه مخکې ختمه کړم نو زه به امین ویم په آخره کې او که نه امام ته به انتظار کوم او دغه د امین سره به امین ویم. الجواب دا خبره خو ټولو ته معلومه ده او موږ بار بار بیان کړې ده چې په مقتدي باندې سوره فاتحه ویل څه دي لازم دي که سري مونځ او که جهري او د هغې دپاره رسول صم ځای نه دی ښوولی چې په دې ځي کې به مقتدي ووایي خو دومره ده چې غوره ده چې د امام د سوره فاتحې ویلو نه وروسته سوره فاتحه وویلی شي. دا غوره طریقه ده چې تابعداري پکې راشي او امامي یې دې دپاره چې د هغه تابعداري وشي. یو سړی وایي چې زه نیشم زه سوره فاتحه رو ویمه امام پکې قرت ختم کیا زمونږ هغه امام چې مثال کې بعض امامان دي چې او سپیډ ډېر تیز نو هغه به راګیری څنګه ته به اعوذ بالله او بسم الله وایې هغه به رکوع ته کته شوی لکه زمونږ د ملک د امامانو غالبا حال چې نو بیا د اول نه وایي هېڅ خبره ده یا امام چې سوره فاتحه شروع کړي ته وایه یا امام چې وایي الحمدلله رب العالمین آیت پورا کتا دغه آیت وایه بیا هغه بل پوره کتاب بل وایه نو چې تا سوره فاتحه د امام نه مخکې ختمه کړه ته به امین وایې ځکه چې د امین تعلق ساتي د دغه دعا سره کوم چې سوره فاتحه په آخره کې راغلی اهدنا الصراط المستقیم نو دغه دعا په آخره کې څه راځي امین دا دعا ته وکړه که نه چې دا وکړه ته به ځان له امین وایې اوس د امام سره به بیا امین وایې ولې ځکه چې اخو رسول صلی الله امر کړی په هغې باندې اذا امن الامام فامنوا امام چې امین وي تاسو به سره ووایئ. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې امام امین وي تاسو به سره ووایئ دا جدا مسله شو. ستا د خپل امین چې سوره فاتحه دې ختمه کړه هغه جدا مسله ده او د امام سره امین ویل دا جدا مسله ده. هلته ته امین په دې ووایې چې دعا دې وغوښته امین دې ووایې دې ځای کې به امین په دې ووایې چې امر دی د رسول صلی الله د طرف نه چې کله امام امین وي نو ته به ورسره امین دا به وایې. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د صحابه کرامو عدد څومره و. الجواب څوک داسې یقیني خبره نشي کولی 100% چې د صحابه کرامو دومره عدد و وجه دا و چې هغوی بیا تقسیم شوي او جدا جدا ملکونه او علاقو ته تلي او د رسول صلی په زمانه کې داسې یو کتاب یا رجسټر نه و چې د دوی د نومونه پکې لیکلی شوی وی لکه کعب بن مالک رضی الله عنه چې وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د روایت هغه واقعه بیانوي چې زه د تبوک د غزا نه څنګه پاتې شوی وم نو هغه په خپله به د قصه کې دا خبره کوي والمسلمون مع النبي صلی الله علیه وسلم کثیر
وی په دغه غزا کې د رسول سره مسلمانان ډیر زیات او څو کسانو چې ته معلوم دي تبوک په غزا کې څو کسان نه ډیر زره کسان نبي دغه وی د کعب بن مالک رضی الله عنه ولا يجمعهم كتاب حافظ او دې سره رجستر نو چې دوی نمونه به لیکل شي نو د صحابه کرامو د نمونه سره نوٹ شي نه دي یا د دوی د عدد خو بعض علما لکه امام ابو زرعه الرازي د امام مسلم رحمه الله استاذ هغه دا خبره کوي وی زید یقین سره وایم چې د 1,14,000 کسان او دغه شان امام سیوطی رحمه الله وی چې زدا خبره وی کومه چې دا 1,04,000 کسان دغه دوه خبرې مشهور دي 1,14,000 1,04,000 خو صحیح خبره ده چې په دې باندې دي چې جزم او فتور کول چې بس دقه به دم کمزوري خبره ده خو دومره ویلې شو چې دا غوی عدد هم د دغه په خو شاکي 1,14,000 1,04,000 دې په خو شاکي د صحابه کرامو د عدد د ډیری کمی او چې سره عام سیرت ته وګورو نه غینم دا واضح کی چې دا غوی عدد به دې ته نږدې والله اعلم لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غزا تبوک غزا ته څو زره کسان وته ډیر زره او تبوک دا غزا د رسول الله په اخري ژوند کې دا واقع راغلی خدیر زره کسان د رسول سره وته زنانه پاتې شو ماشومان پاتې شو بیماران پاتې شو بوډاګان پاتې شو او بعضه صحابه کرام یو سو لکه کعب بن مالک او دغه ملګری چې غو نوتري او دغه شان بعض باندو ولا چې غو لري لکه مکی ولا یا طائف ولا دغه مدینه لري دي دوی مني تری بده غزا کې نو چې ډیر سره دغه کسان شو چې رسول سره تللی به چې سره دغه اسی تخمینا نشي او دغه کی چې زنانه او بوډایګان او بوډاګان او بیماران او دغه باز باندو ول چې غلري درې نو عدد به ان شاء الله دغه ترسي 1,04,000 1,04,000 د دې په خو شاکي وي او جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دغه روایت ته چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د حج واقع پوره نقل کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حج څنګه کړو هغه طریقې بیان کړي نو باقي هغه وی چې فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رسول صلى الله عليه وسلم ثم ركب القصوى برسول صلى الله عليه وسلم اخبل اوخ بني سور شو حتى اذا استوت به ناقته کله چې هغه کېناستو په خپل سورلۍ باندې نظرت الى مد بصري نو ما نظر وچورلو څومره زی پور چې زما نظر تو نو ما وکتو بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك د رسول صلی الله علیه وسلم مخته چې ما دي شو کتو کوم زی پور چې نظر رسی داخله کولاړو خې طرف تم دغه شاو ګس طرف تم دغه شانو او د رسول صلی الله علیه وسلم شاتم دغه شخ کسان نو دا خبر ما دی پوری وکړه چې ان شاء الله عدد به څومره 1,04,000 1,04,000 دی په خو شاکي دغه به صحابه کرام عددي والله اعلم دغه نه مدي ورو سوال کړي چې آیا په صحیح بخاری کې ټول حدیثونه صحیح دي او کنه د دشمن شبهه او دغه یغه حمله په اسلام باندې هغه ورځ پورز دیری ورځ پورز نوی شبهه نوی مسله قسم طریقې رواني د اسلام د کمزوري کولو لپاره او د مسلمانانو د کمزوري کولو لپاره یو حمله ده چې مسلمانانو ته شک پیدا کوي په هغه کتاب کې چې صد پاسه 1200 کال وشو او د امت په دې کتاب باندې اتفاق اوس باز جاهلان اغویر پاسی او په صحیح بخاری او په صحیح مسلم باندې جرح کوي د دې پر چې مسلمانانو شک پیدا شي ګور ستا چې په دې کې شک پیدا شو صحیح بخاری په صحیح مسلم کې شک پیدا شو بلوز بدل شک پیدا کی په قرآن کې
نو بس بیا تاسو پاتې شو بیا خور سره لاړو ختم شو. نو کله به دا خبره کوي چې حدیثونو ته ضرورت نشته. حدیثونو کې خو صحیح مشتي ضعیف مشتي موږ صرف په قرآن باندې عمل کوو زموږ حدیثونو ته ضرورت نشته. کله به دا مسله بیانې او کله به دا مسله بیانې چې صحیح بخاری کې ضعیف حدیثونه په صحیح مسلم کې دا دي او دغه او کله به دا وایي چې د اصول الفقه د فقه لپاره چې کوم اصول د په شریعت کې نشته او دا نشته د خزعبلات او د پلتو خبرې روزانه زه خپل ځانینم. او کله به د سنیانو په نوم باندې یو مولا لګي کله به د سنیانو په نوم باندې یو مولا لګي لکه نن سبا چې هغه راوته د انجینیر مرزا پټکې تور پټکې چولې او د ویډیوګانو کې کمره کې دنه ناسي او ځانته کیمره خو دي او مخه ته د حدیثو کتابونه خو دي چې سم مسله بیانوم د دینه وی بیانو هغه فتنه کې خلک خطر وي د سم حق بیانې خدرور او شروعات ته کوم ځینو وکړو شروعات دي ځینو وکړو چې صحابه کرام دغه موضوع بده چیرل ما په اورز کې ملګرو ته ویلو چې تاسو دا انجام بګوري د شیعه د خبيث خو دې پټ دی نغرو شروع هغه مسلې لورغه د حسین رضی الله او د علی رضی الله او معاویه او یزید او دقی سول ورغه لګیا حسین سره دا ظلم او حسین سره دا ظلم داری خو به مسله نه راته به شروع په یزید باندې وکړ یزید لعنتی او یزید تاسو پلیت او یزید دي لګیا نه به دا خبر وکړه ما خپل اوریدلې وی مسله صرف په یزید کې نه ده یزید چې دومره پلیتو د پلار معاویه رضی الله پکې ملاس نو خبره صرف په معاویه ونه درې ده نو د دوی نکاح ابو سفیان رضی الله عنه هغه صحابه کرامو ته خبر ورسېده په وکي خبرې شروع شو ابو لزمول بیان اوریدو شیعاګانو کې هغه کمی خبرې دي چې هغه خدي د سنیانو نه مې دا اوس ګوره وسرور راخاره شو دا کې تاسو یې نه په نت کې او په کم زینو کې نو د دې فتنې نه ځان ساتي د عوام ته خبره کوي مخکې دا غنوم د انجینیر محمد علي مرزا او دا یو نوی فتنه شروع شوه الغرض ما خبر دا کوله چې کومه فتنه به یادو یو بګی ده چې په صحیح بخاری باندې اعتراضات په صحیح مسلم باندې اعتراضات د ساتي د دې خوري تفصیلی جواب دی خو مختصر چې د اهل علم اتفاق دی په دې باندې چې د الله د کتاب نه بعد غوره کتابونه کم یو دي هغه صحیح بخاری او صحیح مسلم دي دی باندې مسلمانانو اتفاق دی عام مسلمانی او که خاص که عالم او که جاهلی ټول په دې باندې اتفاق دي بیا دا جمهور العلماء د غالبا علماء اتفاق دي چې صحیح بخاری غوره ده سنه د صحیح مسلم نه ځکه چې د امام بخاری شرطونه د حدیث نه نقل کولو لپاره ډېر سخت او په مثال تاسو له مثال درکم چې خبره واضح شي لکه امام مسلم رحم الله دا وایي چې یو راوی د بل راوی په زمانه کې بس دا سند صحیح دی لکه مثال عبد الله بن عبدالرحمن نوریدلی دا خبره نو امام مسلم سوی وی دې ته وګوره چې دوی په یو زمانه کې دي کنه دي نو چې وی کتو نو دوی په یو زمانه کې وي بس بیا سند صحیح دی امام بخاری سوی وی زه نه منم چې عبد الله او عبدالرحمن دی یو بل سره ملو شوی نه کنه او دانی ثابت شي داغه پرځله سند نه منم نو داغه شرطونه لک سخت داغه دنه غوره دغه شان امام مسلم رحم الله بخپل وی زه پر امام بخاری په امام بخاری د استاد دی وی زه په امام بخاری په سلام او ما ته وی چې امام بخاری کونیت چې ابو عبد الله دی ما ته چې ما دیسی سند می پیدا کړی چې خټنګېدل سند د خصفه هغه ته چې وی ما ته وی چې دا سند دی وی ما ته وی چې دا د جاهونه ډک سند دی دیسی خبری رویستی سند کی چې هغه دومره پټه خبري وي چې امام مسلم ته ذهن نه وتله امام مسلم رحم الله تعالی ما پرې د جستاده سر او لا سنه خپيخ کول کړم ته امیر المؤمنین په حدیثونو کې ګور امام مسلم دا خبره کوي دا امیر المؤمنین د حدیثونو کې اوس یو جاهل ور پاسه وي په صحیح بخاری کې روایتونه کمزوري الغرض ما خبره دا کوله چې د دوه کتابونو صحیح کتابونه دي او په دې دوه کې به غوړه کم یو دی په دوه کې بیا مضبوط کتاب ډیر سند په اعتبار سره صحیح بخاری دی
او به دا خبره ساتي چې په سندونو کې مضبوط سند هغه دی روایت چې دې سی وایي چې دا روایت امام بخاری او امام مسلم راوړی متفق علیه دا بیا په دنیا کې مضبوط سند دی حدیثونو په دې په دویم نمبر سند بیا سره چې امام بخاری راوړی یوازې بس امام بخاری راوړی بیا په کوم یو دی امام مسلم راوړی دې په دې ترتیب باندې بیا راځه بیا کم خلک چې وی چې امام بخاری بعض روایتونه ضعیف راوړي د دې په دوه قسمه جوابونه شوي دي یو جواب دی لکه امام بخاری یو روایت راوړي دغه ته صحیح ښکاري ورسته یو مولا پیدا شو او هغه د وجره سند کمزور دی نو دوس اختلاف پیدا کو د چا سره د امام بخاری سره او امام بخاری د حدیثونو په علم ډیر پوهیږي کله ورستنه ډیر پوهیږي امام بخاری نو خبره به چا خبره به معتبري د امام بخاری رحم الله خبره معتبري نو خبره ختم شو او دیمه طریقې سره جواب چې د هر روایت جواب شوی دا هغه الحمدلله موږ باغ ذکر کړی چې هغه حدیث راشي او سوګرته چې دا حدیث خو ضعیف دی نو به دغه تفصیلی جواب علماء کړي نو الحمدلله په صحیح بخاری په دې کې ضعیف حدیثونه نشته اصول کې نشته په اصول کې ضعیف حدیث د په صحیح بخاری کې الحمدلله نشته او نه څوک خویشی او چې څوک خی متوستوي کې څوک خی د دې اختلاف پیدا شو امام بخاری سره او د امام بخاری خبره د دې خبرې نه سده هغه زوره ورده چې د حدیثونو د امامانو هغه ته امیر المؤمنین ویل په حدیثونو کې نو اوس به څنګه یو مولا را پیدا شو د دې خبرې نه دا خبره زوره وره والله اعلم خصوصا دا اعتراض شیعاګان ډیر کوي په صحیح بخاری کې دا روایت او صحیح بخاری کې دا سندن دا پدې پوری مختی په صحیح مسلم کې دا هغه نه مني زموږ د کتابونه خپل ځان ته نه ګوري امام کلینی د دې یو مشر امام دی امام کلینی وته وي دغه یو کتاب دی اصول الکافی او دا اصول الکافی د شیعاګانو په مذهب کې دي چې لکه زموږ سره چې صحیح بخاری او صحیح مسلم دی لکه په دې کې د دوی شک نشته او چې په دې کې شک کو شیعاګانو کې هغه دوی د شیعتوب نه او د رافضی مذهب نه وباسي ته په اصول الکافی کې شک پغی کې روایت ته وګوته کېده نشنه روایت ته بیانو پغی کې د دې عن الحمار عفیر د رسول صلی الله علیه وسلم او دغه سنمو عفیر چې دې خر کلم النبي صلی الله علیه وسلم د خبرې وکړې د رسول صلی الله علیه وسلم دا په دغه اصول کافی کې د روایت ته څوک چې زموږ په صحیح بخاری صحیح مسلم باندې اعتراضات کوي دوی حالت ګوره هغه د رسول الله سره خبرې وکړې نو ته وی بی ابي انت و امي زما مور پلار دې پتا باندې قرباني دا خبره څوک کوي دا خري کوي كم خر عفير ويجي حدثني ابي ما ده حديث باندې کړه زما پلار عن جدي هغه زما د نکنه عن ابيه هغه د خپل پلار نه عن جده هغه د خپل نکنه عن الحمار الاكبر هغه د غټ خرنه كم يوم الذي ركب مع نوح في السفينه هغه نوح عليه السلام سره کشتی ته ختله هغه وی کم د خبرو څه چا ده دا غټ خره ده کم چې د نوح عليه السلام سره کشتی ته ختله هغه غټ خره دا خبره کړې ده چې نوح عليه السلام راغی فمسح على كفله نو هغه باندې سلا سراخ کو نوح عليه السلام راغی په الله سراخ کو او به دا وی چې يخرج من صلب هذا الحمار د دې خر په دې نسب کې او د دې په نسل کې به دې خر راځي حمار يركبه سيد النبيين وخاتمه چې په خر باندې مسورلی کې څوک خاتم النبيين رسول صلی الله علیه وسلم نو دې خر به رسول صلی الله علیه وسلم ته وی عفیر فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار نو د الله شکر دی چې هغه شرف الله مال راکو او تا په ما باندې سورلی وکړه دا په اصول کافی کې د روایت د محدثین کله کله وی چې پلانې راوي د پلانینه او پلانې د پلانینه حدیث باندې کوي دا سلسله ذهبیه ده سلسله ذهبیه د سرو زرو کړی ده ټول دومره اوچت انسانان دي دا د شیعاګانو د سرو زرو کړی ده
د رسول سم خر هغه د خپل پلار نه هغه د خپل نیکه نه هغه د خپل پلار نه هغه د خپل نیکه نه او هغه د هغه خر نه چې هغه د نوح علیه السلام سره کشتۍ ته ختلی یو کس هسې دې روایت پورې یو دغه کوو نو بیا یې لیکلي وي زه د راویان ګورم چې دا ثقه دي که نه دي زمونږ د الحمدلله شکر وباسئ چې الله تعالی صحیح دین درکړی مونږ پکې دې ته هم ګورو چې عبدالله چې عبدالرحمن نه د روایت اورېدلی نه آیا دغه ټیم کې عبدالله په مکه کې و که نه و ځکه چې په دغه ټیم کې خو عبدالرحمن په مکه کې و امام بخاري څه وایي لازم به د یو بل سره ملاوي ښه د ده دماغ په دغه وخت کې څنګه و د سره خپل کتابونه و که نه او دوی د خرو نه راویان جوړ کړي نه هغه اوس دې کې به ته څنګه ګورې ځه سند خلک ګوري که نه اوس په دې کې څه چیک کړو په دې کې کم یو ثقه دی کم یو دروغجن دی کم رښتیا وایي د کم دماغ خراب شوي د کم حافظه خراب شوي د کم سره کتابونه وو نه وو دا کتابونه په چړیاګر کې پراته وو که د سره په کور کې پراته وو الله سبحانه وتعالی دې شیعګانو ته هدایت وکړي دا خلک متل کوي که نه پښتو کې وي غلبې لره پاسېد او کوزې ته څه وي په تا کې دوه سوري او ځان ته یې نه کوي چې په ده کې څو سوري نو دو په صحیح بخاري صحیح مسلم پورې ختې و دې ته نه ګوري زموږ سره د خرو روایات دي الله سبحانه وتعالی دې په امام بخاري او امام مسلم او په ټولو د امت په علماو باندې خصوصي رحم وکړي د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې آیا جنتیان په جنت کې وده کېږي او که نه د جواب نه مخکې تاسو څه وایئ یعنی دا سیاسی جواب دی چې څه غواړي بس کوي نو دی وایي چې جنتیانو مرضي ده که وده کېږي د دې شو کې وده کېږي د دې وده کېږي نو خوب به نه وي حاصل دا شو بل چاته څه اورېدلي دې باره کې صحیح خبر هم دغه کم چې ډېر ور جواب راکړو چې په جنت کې خوب نشته نو د هغې وجه دا دی چې خوب چې دی نوم دا مرور دی د مرګ او مرګ هلته نه راځي په جنت کې خوب مرګ بیماری سوچ فکر غم میچازي که هغه تشې میچازي ډکې میچازي بین ګندګي په زنانه باندې د حیض بیماری سلویختي حسد بغض دشمنی هیڅ پکې هم نشته ټول به دغه شان صفا سوتري او په دې باندې یو روایت شته یو حدیث ته امام طبراني رحمه الله راوړی جابر بن عبد الله رضی الله عنه وایي چې سئل النبي صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه چې یا رسول الله اینام اهل الجنه اي جنتیانو د کېږي رسول صلی الله علیه وسلم النوم اخو الموت خوب چې رور دی د چا د مرګ و اهل الجنه لا ينامون نو جنتیان چې دغه وده کېږي نه دا په دې روایت کې راځي چې امام طبراني رحمه الله راوړی دی او امام بیهقي او نورو امامانو هم راوړی دی والله اعلم د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې زما په بعضې ادارو کې څه کارونه وي او دا کار دغه ادارو والا مال د هغه وخته پورې نه کوي چې څو پورې زما نه رشوت نه یې اخیستی نو زما دپاره دا جایز دي چې زه ول رشوت ورکم او که نه الجواب اول خو دا خبره ساتئ چې رشوت دا ګناه کبیره ده امام احمد بن حنبل امام ابو داود رحمهم الله دا روایت راوړی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه وایي چې لعن النبي صلی الله علیه وسلم الراشي والمرتشي رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی په هغه سړي باندې چې رشوت ورکوي او په هغه باندې چې څوک یې اخلي نو دا خو د رشوت حکم شو خو څنګه حالات چې د رور بیان کړي د هغې خلاصه ده جواب چې په داسې وخت کې رشوت ورکول جایز دي او ګناهګار به څوکي څوکي چې اخلي خو په دوو شرطونو سره اولنی شرط چې دا رشوت ته د دې لپاره ورکوې چې خپل یو حق دی هغه تا ته نه میلاویږي بغیر د دې رشوت نه نو بیا ته خپل حق پې اخلي یا یو ظلم لرې کوې لکه تا سره یو کس به ظلم لازم کوي او دا ظلم نشي لرې کېدی چې څو پورې ته رشوت نه استعمال کړی نو په دې ټیم کې ورکولی شي
خو دې سي نه چې ته زه اوس مثال یو کس زما کار نه کوي زه رشوت ورکوم چې کار وکړي چې د پردی حق زما حق ته راشي دې سي نه یا د خپل حق دپاره او یا د څه دپاره د ځان نه د ظلم لرې کولو دپاره او دویم شرط پکې دا دی چې بله طریقې نه وي لکه تا پته ولري چې په دې اداره کې دا کسان لازم به زما نه رشوت اخلي دوی ما مجبوره کوي راشه بله طریقه وګوره کېدای شي بله طریقې سره دا کار وشي که بلې طریقې سره کېږي نو بیا به رشوت نه ورکوي خو چې بله طریقه نه نو دی اوس تا نه په زور دا رشوت اخلي په زور او چې تا نه په زور واغستو نو ګناهګار څوک دی ګناهګار هم دغه کس دی چا چې رشوت واغستو والله اعلم د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې د دې ګوتو نه دا ټقا ویسته د دې سره اودس ماتېږي او که نه ما د نشست شروع کولو په اوله کې وي چې داسې عوامو بعض خبرې مشهورې کړې به دا چل دی وکړو اودس ماتېږي دا چل دی وکړو اودس ماتېږي نو دې ګوتو نه دا ټقا ویسته د دې د لاسه اودس نه ماتېږي والله اعلم خو که تاسو نه تپوس وکړم ستاسو هسې ذهن چې کوم چې کمې به مونږ کې ډېر ذهین دی دا ګوته چې داسې کې لګو دا د دې نه دا ټق ولې وځي ستړي څنګه شي لکه ستړي شو نو ستړي مطلب دی چې دا به ټق کوي دا ټق یې وکړو ولې ټق کوي جدا شو صحیح شو دغه جې ورسته خبره صحیح دی دا بندونه جدا شو انو بیا ولې صحیح شو واپس خپل ځای ته لاړ نو ټقې ولې وکړو دومره زور په دې راځي دا خو معمولي وړه معمولي هغې سره ټق وځي څنګه یو بل سره د هډوکي ولګي او دومره په زور ولګي چې کړس وکړي که ټق ونه کړي هم تکلیف دی دا اوس جواب نه شو ستا ته موږ دې مسلې نه اړې که ټق کوي که کوي نه کوم څه خبره ده زه دا معلومول غواړم چې دا ټق ولې کوي دی فایده او د دین سره دنیا مې زده کېږي زه درته ووایم که پرېږدم ښه کله چې دا هډوکی دا ګوته ته داسې تاو کړي یا راماتی کړي نو دا دغه خپل زینه جدا شوه خپل دغه سیده که نه دغه بند لږ کوږ شو چې کوږ شو په دې کې خالي ځای پاتې شو او په دې خالي ځای کې داسې واړه واړه لکه د کوپنۍ په شکل کې بړبړوقې ورته وایي که څه ورته وایي دا پکې دننه جوړېږي او په دې کې هوا جمع شي نه دا چې بیا واپس ته په دې باندې زور وکړي نو هغه یې څه راوځي یعنې کړس راوځي دا ډاکټرانو چې په دې باندې کوم بحث کړی دی نو دا د هغوی نتیجه ده چې کله ته دا ګوته اوس داسې ده دې کې ځای نشته خالي خو چې دا زه راماته کړم په دې کې ځای پیدا شو چې ځای پکې پیدا شو ما وله زور ورکو چې زور مې ورکو نو کوم ځای کې چې هوا جمع شوې وه او هغه کوم شی دوی ورته په علم الطب کې خاص نوم وایي چې کوم دغه واړه واړه بالونو په شکل باندې دې کې جمع شوي هغه مات شو چې هغې مات شو نو څه چلې وکړو ټقې وکړو اوس ورسېدې والله اعلم